د سیال خبره درنو لیدونکو ستړي مشئ په سلامونو مو هرکلی کوم. طالبانو د ملا برادر په اړه څه وویل؟ آیا ژوندی دی او که وژل شوی دی؟ درنو لیدونکو نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او د دې لپاره چې له نوو موضوعاتو تازه خبرونو پر وخت خبر شي زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو د ملا برادر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې رد کړي دي. طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې د خپل حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولا عبدالغني برادر د وژل کېدو یا ټپي کېدو په اړه اوازې رد کړي دي. مولا برادر په یو غږیز پیغام کې ویلي دي چې اوس په سفر کې دی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوي چې ګواکې مولا عبدالغني برادر د طالبانو په یو خپلمنځي نښته کې وژل شوی او یا هم ټپي شوی دی. په دې وروستیو ورځو کې په رسمي ناستو او په عام محضر کې د هغه نه حضور دغه اوازو ته لا زور ورکړی دی. خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو بیان محمد نعیم د دوشنبې په ورځ پر ټویټر د یو پیغام په خپرولو سره دغه اوازې رد کړي دي. هغه لیکلي دي هغه اوازې چې د محترم مولا برادر اخوند په اړه په ځینو رسنیو کې کیږي چې ګواکې څه مشکل پیښ شوی هیڅ حقیقت نه لري. نعیم زیاته کړې ده چې دا د دښمن پوچ تبلیغات دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې لاس پر لاس کېدې چې ګواکې مولا برادر پارک کې د طالبانو د غړو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال وژل شوی او یا ټپي شوی دی. محمد نعیم د مولا برادر یو غږیز پیغام خپور کړی دی او چې پکې دغه اوازې رد کړل شوي دي. دا کومې رسنۍ چې دي د اکثره وخت دغه بېځایه تبلیغات او شرموونکي دروغ وایي. د دغه په باب باندې په خپل جرأت سره دا خبره ردوم، نه کوم خبره شته او نه کوم مشکل. مولا برادر پر دغه غږیز پیغام کې ویلي دي چې هغه په دغه وخت کې په سفر و او د خپلو ټولو ملګرو سره یې روغ رمټ دی. مولا عبدالغني برادر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر په لاس کې لري او د طالبانو د نوي حکومت په سرپرسته کابینه کې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند مرستیال ټاکل شوی دی. د لیدونکو د خبر له لیدلو مو مننه. ښې چارې.